السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې موږ تاسو ته د انګلیسي ژبې سوالونه او جوابونه راوړي. هغه سوالونه چې هغې ته موږ ضرورت لرو چې موږ یې له نورو څخه وکړو او دغه رنګې هغه جوابونه چې موږ یې د نورو خلکو د سوالونو په جواب کې ووایو. راځئ د دې سوالونو او جوابونو په طرف. دوستانو هیله لرو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته راتلونکي ویډیو په وخت باندې ملاویږي او زموږ ویډیو هم لایک کړئ. ډیره مننه. راځئ د دې سوالونو او جوابونو په طرف. What is he to you? What is he to you? هغه ستا څه دی؟ He is my nephew. هغه مې وراره دی. He is my nephew. هغه مې وراره دی. Will you lend me 1000 rupees? Will you lend me? آیا ته به ما ته قرض راکړې؟ 1000 rupees 1000 روپۍ یعنی آیا ته به ما ته 1000 روپۍ قرض راکړې؟ Why not? ولې نه؟ By all means په هر صورت. ولې نه؟ په هر صورت به یې درکړم. او که موږ قرض نه ورکړو نو موږ په دې الفاظو سره وویلی شو No, I neither borrow nor lend. No, نه نشم درکولی. I neither borrow nor lend. زه نه قرض اخلم او نه قرض ورکوم. I neither borrow نه زه قرض اخلم nor lend او نه زه قرض ورکوم. How do you know him? ته هغه څنګه پیژنې؟ How do you know him? ته هغه څنګه پیژنې؟ He is my teacher. هغه زما استاد دی. He is my teacher. هغه زما استاد دی. How do you come here? ته دلته څنګه راځې؟ How do you come here? ته دلته څنګه راځې؟ یعنی ګاډي کې راځې یا پیادل راځې یا په موټر سایکل وغیر راځې. نو جواب به موږ وایو by taxi. په ټیکسي کې راځم. او که ویم چې زه پیدل راځم I come here by foot. زه پیدل راځم I come here by foot. او که ویم ټیکسي کې by taxi. Why did his father get angry? Why did his father ولې د هغه پلار get angry غوسه شو؟ Why did his father get angry? ولې د هغه پلار غوسه شو؟ For telling lie. د دروغ ویلو له وجې. For telling lie. lie معنا دروغ. tell ویل. For telling lie. د دروغ ویلو له وجې. یا for stealing money. د پیسو پټولو له وجې. For stealing money. د پیسو پټولو له وجې. steal معنا پټول. Who is knocking at the door? Who is knocking? څوک ټکوي at the door ور. Who is knocking at the door? څوک ور ټکوي؟ علي. علي یعنی علي ور ټکوي. او که ویم چې زه یم I'm علي. زه علي یم. I'm علي. زه علي یم. Who teaches you English? Who څوک teaches you ښایي تاسو ته English English. Who teaches you English? څوک تاسو ته English ښایي؟ Ali teaches us English. Ali teaches us. Ali مونږ ته ښایي English English. یعنی مونږ ته Ali English ښایي. Who is your favorite player? Who is څوک دی your favorite player ستا د خوښې لوبغاړی. favorite معنا د خوښې player معنا لوبغاړی. ستا د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ My favorite player is راشد خان. My favorite player زما د خوښې لوبغاړی is راشد خان. راشد خان دی. او که موږ وایو ستا د خوښې کرکټر څوک دی نو بیا به موږ وایو Who is your favorite cricketer? ستا د خوښې کرکټر څوک دی؟ یا Who is your favorite footballer? ستا د خوښې فوټبال والا څوک دی؟ نو بیا به ورته وایو My favorite cricketer یا My favorite footballer is فلانکی یا فلانکی. او که موږ وایو چې ستا د خوښې خواړه څه دي نو بیا به وایو What is your favorite food? ستا د خوښې خواړه څه دي؟ What is your favorite food? ستا د خوښې خواړه څه دي؟ نو جواب کې به وایو My favorite food is rice. زما د خوښې خواړه وریجې دي. یا که وایو زما د خوښې خواړه چرګ دی نو وایو به My favorite food is chicken. زما د خوښې خواړه هغه چرګ دی. یا که وایو چې زما د خوښې خواړه غوښه ده نو وایو به My favorite food is meat. زما د خوښې خواړه هغه غوښه ده. When will your result be out? When will your result be out?
کله به ستاسو نتیجه وځي. when will your result be out. ستاسو نتیجه به کله وځي. it is expected to be out today. it is expected توقع شته to be out today چې نن وځي. it is expected to be out today توقع ده چې نن وځي. او که وایي چې توقع ده سبا وځي نو it is expected to be out tomorrow. today په ځای به وایو tomorrow توقع ده چې سبا له وځي. او که پته نه لګیږي نو بیا به مونږ وایو I do not know. I do not know ما ته پته نه لګي یا زه نه پوهېږم چې کله به وي. when will you return from Kabul. when will you return ته به کله واپس راځي. from Kabul کابل نه یعنی ته به کابل نه کله راځي. within a week یو هفته کې. within a week یو هفته کې. یا که سبا به راځم I will come tomorrow زه به سبا راځم. یا که نن به راځم I will come today زه به نن راځم. when will you get married. when will you get married ته به کله واده کې. ته به کله واده کوي. I have not decided yet. I have not decided yet مالا تر اوسه فیصله نه ده کړې. I have not decided ما فیصله نه ده کړې. yet تر اوسه مالا تر اوسه فیصله نه ده کړې. will you finish this work today. will you finish آیا ته به ختم کړې this work دا کار today نن. آیا ته به نن دا کار ختم کړې. I will try my best. I will try زه به کوشش کوم. my best خپل پوره کوشش یعنی I will try my best زه به خپل پوره کوشش کوم. who will help you in this trouble. who will help you څوک به ستا مدد کوي in this trouble په دې مصیبت کې یعنی په دې مصیبت کې به ستا څوک مدد کوي. nobody except God. nobody څوک هم نه except God خدای نه علاوه یعنی خدای نه علاوه به څوک هم مدد نه کوي. what is your opinion in this matter. what is your opinion ستا څه رایه ده in this matter دې معامله کې یعنی دې معامله کې ستا څه رایه ده. I cannot say anything زه څه نشم ویلی. I cannot say anything زه څه هم نشم ویلی. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.